نیوز پری چینل لیدونکو سلام ستړي مشه په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته ایران وایي د بشري مرستو دویمه جوپه افغانستان ته رسیدلې د ایران د سره میاشتې هلال احمر ادارې عمومي مدیر ویلي چې دغه ادارې له لوري د بشري مرستو دویمه جوپه افغانستان ته رسیدلې ده. حسین اسپندیار ویلي په دې جوپه کې خوراکي توکي او د سرپناه وسایل شامل دي چې تیر ورځ افغانستان ته تر رسیدو وروسته د دغه هیواد د سره میاشتې ادارې ته سپارل شوي دي. نوموړي ویلي چې د مرسته به په کندوز کې پر کورنیو بېځایه شویو باندې وویشل شي، خو ډاډ یې ورکړی دی چې ایران به له افغانستان سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي. بل لور ته افغان کډوالو سره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو لومړنۍ جوپه اوس پاکستان ته رسیدلې. د ملګرو ملتونو اړوند د کډوالو ادارې ویلي چې د افغان کډوالو سره د دغه سازمان د بشري مرستو لومړنۍ جوپه اوس پاکستان ته رسیدلې ده. د یادې ادارې په خبره په دې مرستو کې د سرپناه وسایل شامل دي او د زرګونو کورنیو لپاره بسنه کوي. دغه ویلي چې دغه مرستې به په مزار شریف کې په زرګونه کورنیو بېځایه شویو وویشل شي. د دغه ادارې ویاند ببر بلوچ ویلي چې په دې جوپه کې 32 ټنه وسایل شامل دي او نن له دوبۍ څخه ترموز هوایي ډګر ته رسیدلي او ډیر ژر به افغانستان ته ورسیږي. بل لور ته مسجد الحرام کې د کرونا له امله لګول شوي بندیزونه ختمیږي. د سعودي رسنیو د راپورونو له مخې ویل کېږي چې سبب مسجد الحرام په بشپړه توګه پرانیستل شي. سعودي چارواکو ویلي چې د کرونا له امله لګول شوي بندیزونه ورو ورو په ختمېدو دي او ښایي په نږدې راتلونکي کې بهرنیو زیارت کوونکو ته هم لا ډېرې اسانتیاوې برابرې شي. د افغانستان مالیې وزارت د 14 رقمه خوراکي توکو چې د وړو غوړیو، لوبیا، نخود او داسې نور شامل دي محصول معاف اعلان کړ. په ورته اعلامیه کې تجارانو ته خبرداری ورکړل شوی ترڅو په نرخونو کې 40% کموالی راولي. او وروستی اعلان خبر ده چې امریکا وایي تر اوسه مو د ماسکو ناسته کې د ګډون پریکړه نه ده کړې. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي چې دوی تر اوسه پورې د افغانستان په اړه د ماسکو ناسته کې د ګډون پریکړه نه ده کړې. ویاند نیډ پرایس ویلي چې دوی په ماسکو کې د جوړیدونکې ناستې په اړه خبر دي، خو تر اوسه پورې یې په یاده ناسته کې خپل ګډون تایید کړی نه دی. هغه د موضوع ته اشاره چې تریویکا ناسته پراخه شوې او روسیه غواړي چې د امریکا، چین او پاکستان په ګډون د افغان سوله او ثبات لپاره ناستې جوړوي. دوی د یادې ناستې ترسره کېدو ته هیله مند دي او تمه لري چې دغه ناستې به ګټورې پایلې ولري. د یادونه ده چې ټاکل شوې د روانې اکتوبر میاشتې په 20 نیټه د افغان دولت د یوه پلاوي په ګډون په مسکو کې ناسته جوړه او پر افغان سوله او ثبات خبره ترې وکړي. لیدونکو له غوږ نیونه مننه. ښې چاره.